سړیه یوه خبره نن درته وکړم ناراضه کېږې خو به نه ویې که کومه خبره ده سړی ستا دا لور خو زه درته ازاره وستلی یم دا ایجنټانګ یم چې بالا به دې سیږي ولې زما لور چش کړي دي سړی دا ستا لور وایي چې زما د همزولو سره غټ موبایلان سره دي او زما سره موبایل نشته ته بابا ته وایه چې غټ موبایل له راوړي دا خبره نن پر خوله راوسته بل چې پر خوله رانولې غټ نه موبایل زه کور له راوړم نه زما کور ضرورت لري سړی خو ستا لور به بار بار ماته ویل خو بیا د خپله لور ده ته نو ولې وایي څه ته را خپله لور ده چې هر څو مې خپله لور چې غټ موبایل زه کور له نسم راوړلی د چا کور له چې غټ موبایل تللی دی د هغو عزت پاش پاش سوی دی سړی ته خپله لور ده په خپله لور بروسه نه لرې دا ښځې دا د بروسې خبره نه ده بروسه به په هېڅ چا نه کوې دا غټ موبایل څه دی دا چې کور ته راوړې بیا د کور دیوالونه در اسمانه وو لا هم ستا پرده بیا نه ده خوندي یا سړی ته یې ول راوړه زما دا یو ناز ومنه پر د نجلۍ باندې زه خپله پام کوم چې هر څوم پر وکې ښځې دا غټ موبایل یو ډېر غټ عذاب دی ډېر غټ ناستور دی د کور خو بیخي زه تنګه کړې یم زما د همزولو سره ستا ته یې وله راوړه ته چې واده پیسې نشي پر ورکولی یا زه د 100,000 روپۍ دغه نه سره وړی لور له چې 1,00,000 روپۍ لا زه په لور خرچه کوم خو د موبایل خبرې به نه راته کوې یا ته یې وله راوړه خو پام زه پر کوم زه ورته ګوره ته ذمهواره و زه ذمهواره یم بیا به سبا ماته دا نه وایه چې یادی اوس یادی اوس یا سړی بیا تا ته نه وایم زه خپله پام ډېر په کوم بس سمه ده زه یې راوړمه بازار له ځمه موبایل راوړمه بیا به سبا د ګیلې سره خلاص یو سمه ده سړی ته موبایل ول راوړه زه به دې ته دا به مې څه خوشحاله شي سمه ده ټیک ده صحیح ده ور سید بیا پیلې شنې چای راپخې که پر سر مې درد ده ښه دي دوکاندار یې غټ موبایل سره شته ښه موبایل راکړه چې ځان دپاره یې غواړم ښه څو دی 2,000 په ګرنټي دی بس صحیح دی دا راکړه چارجر شان یې سره راکړه برکان مجان ښځې سړیه دا دی موبایل مې راوړی و دا بابلي ته ورکې ښه دی خاطر دې ډېره باندې ګران و که نه زړه مې وس هم نه دی صفا پر دا نجلۍ به ډېر پام که یا سړی لیونی خو نه یم خامخا به پام به کوم سترګه به په وړه مې پسې بس دا مې درته وویله دا ډېره غټه فتنه مې کور ته راوړه ډېر پام به پر کوې سمه ده سړی زه به یې اوس ورکړم دا به ښه خوشحاله شي ورسه ور یې که مورې زویه دا د پلار د ټلیفون دله راوړئ پام به ډېر ښه زویه ستا د پلار سیم په ډېره خوارۍ باندې واخیستی هغه ول دی نه وي بیا مې سبا را بې عزته کړي یا مورې زه به هم ډېر پام کوم لیونی خو نه یم زه به تا بې عزته کوم بابا به بې عزته کوم وی حاجي صاحب ښایسته موبایل راوړي زه به ښایستې ویډیو کې جوړ کړم او ښایسته تصویران به هم کې واخلم وی ته ودره دی نشي حاجي صاحب ستا دا موبایل زه وغواړي دی نشي دی وګوري اوس به مې ریکارډ ور واچوم ښایسته تصویران به کې واخلم ته ودره مورې تا به زما ممري کارت نه وي لیدلی یا زویه ما ستا ممري کارت څه کوئ مورې زما ممري کارت بې زما ویې دی زما چیرې ایښتی دی په هغه به تصویرانو ویډیو نه وي که اخیستې یا مورې دونه لیونی خو نه یم ویډیو مې نه دي که اخیستې به زه به پسې وګرځم مورې ښه دی و زویه پسې وګرځې ښه دی چې دا تصویران دې نه دي اخیستې صحیح ده مورې حاجي صاحبی ته ولې خیر ولې خدای ښه خانداني سړی دی ښه عزت والا سړی 6 لمونځګزاره 15 وخت خپل لمونځ په جومات کې خپلې روزې لري چې پر ټیم باندې څه سوي دي چې دا ته را خبرې کوې دا ستا کارونه دي چې ته یې کوې وروره پر فیسبوک باندې د لور تصویران او ویډیو ورکوې دا ډېر د بې عزتۍ خبره نه ده چیرې وو ولې دا سار دا دونه وایرل روان دي دا فیسبوک باندې موږ ګورو دا دنیا ګورو ډېر وایرل روان دي پر فیسبوک باندې ستا د لور تصویران روان دي ستا د لور ویډیوګانې روان دي دونه ښه عزت والا سړی ته دا چمونه کوې ښځې چیرې ده دا بله پلیته ولې خیر خدای دې خیر څه سوي دي د دې د وجې زه نه په علاقه کې سترګې لرم نه د باندې وتی سمه ولې څه سوي دي د دې تصویران ویډیوې په ټیک ټوک پر فیسبوک روانې دي تا ته ما اوله ورځ وویل مال دا ناسور په کور مه رانه باسه تا زما په خوله نه کول اوس نو ښه یې
وی دا خو حاجي صاحب که زما تشران شیان تللي دي اوس به زه څه کوم حاجي صاحب که رالې ما خو وژنې نو ستا حاجي صاحب مخکې به زه خپل ځان مړ کړم شی به وخورم زهر به وخورم زه به مړه شم درته ومې ویل ښځې مه کوه دا ده چیرې اوس دا په بله کمره کې ده ته ورشه ماله راوبوله سمه ده انجلۍ انجلۍ وی سړی کور مې سپېره شو دا خو مړه ده څه وسو دا مړه ده زهر یې خوړلې دي ملګرو دا میسج مې کتلی د دې بس دا یوه خبره ده غټ موبایل کور ته راوړنګ یو ناسور دی یو عذاب دی بس دا کور ته مه راوړئ د دې میسج به صرف دغه یو مطلب دی رکه څه وایه زما هم دغه خوښه ده او شر ځای است الله پاک مې ژوندي و آباد بریالي راته لره